د پاکستان د پوځ مشر وایي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. دوی وایي چې هندوستان له افغان خاورې څخه د پاکستان پر ضد استفاده کوي، باید د دغه ستونزې مخه ونیول سي. خو اسلامي امارت بیا دغه تور ردوي، وایي چې افغانستان نه د چا د پاره خطر ده او نه چاته اجازه ورکوي چې له دغه خاورې څخه د بل چا په ګټه استفاده وسي. بل خوا د افغانستان لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا وایي چې نړۍ باید هغه هیوادونه چې له ترهګرۍ څخه د سیاسي وسیلې په توګه استفاده کوي د دغه پدیدې پر وړاندې او د دغه هیواد پر وړاندې چې په دغه ډول مخ ته ځي ګډه مبارزه وکړي، او څوک چې سیاسي وسیلې په ډول له ترهګرۍ څخه استفاده کوي باید وځپل سي او منزوي سي. د نن شپې پروګرام مو د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه ده. ترهګري چیرته ده او په کم ځای کې باید پر وړاندې مبارزه وسي. په پروګرام کې را سره 2 تنه قدرمن میلمانه دي. په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم او تاسو ته ځانګړی بحث وړاندې کوم. میلمانه را سره د سیمه ییزو او سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید عبادالله صادق ده. بل میلمه را سره پخوانی دیپلومات ښاغلی عزیز مارج ده. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم پخیر الله پروګرام ته. مارج صاحب، افغانستان نورو ته تاوان رسولی که نور افغانستان ته؟ مننه. زه لومړی تاسو تخنیکي همکارانو ته ډېر قدرمن میلمه صادقان ته همداسې لیدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. تاسو د سوال جواب ډېر اسانه ده. ټوله نړۍ خبره ده په 50 کالو کې افغانستان څه حالت او څه تاوان څه ضرر نه دونه لیدل. مرګ، وژلو، شهیدان باندې تباہي او بربادي ټوله دنیا په افغانستان ته راغله خپل زور ازمېښت ته. د خبره ده چې نور نړۍ هیوادونو په افغانستان کې هم مداخله کړې دي، خپل لاسپوڅي راوستله، مختلف حکومتونه او مختلف کودتای، مختلف رژیمونه دلته په مختلفو نومو باندې استعمال شول. نو بنان نه ایران نه پاکستان نه نور د افغانستان ګاونډي هیوادونو کې نه افغانانو مداخله وکړه، نه حمله پې وکړه، نه ورغله، نه دوره طاقت، نه د زور، نه د کوم هدف، نه کوم مرام کو، نه بهرنۍ پالیسي ودیعه کړه. د بنا داسې اوس پاکستان دا کې ګوره په سیاست کې یو شرم او غرور شته. سیاست هم که څوک کوي، که زمامداري هم کوي، که هر څه کوي، په ټیټ سارو په بې شرمۍ نه کوي. او دا کې چې مثلا په افغانستان خاوره هند استعمال، هند څو استعمال خاوره استعمال او دا خبره سره باید وکړي. موږ دوست هیواد دا مانو موږ سره تاریخي اړیکې لري، موږ سره بلایوازه کومکونه مرسته کړي، هغه جدا مسله ده. ټول هیوادان هر وګړی د افغان ته خوشحاله ده. مانه دا حق څوک نه ورکوي چې راځي موږ خاوره استعمال کړي. دا یو. بل ته څوک یې چې تا په ضد باندې خاوره استعمال کړي، کوم ځای استعمال کړي، چې وکړي، چا کړی دا کار، ته خو مستند خبره وکړې او سند او ثبوت وړاندې کړه کوم جینه کومې ډلې دا کار کړی. طالبان او امارت اسلامي او دا چاره خدا کار نه کوي. څو چې د اصول لمخې د کنوانسیونو لمخې نړیوالو ډیپلوماټیکو اړیکې ولري، ته خو بیا د شکایت حق لري، خو مستند وړاندې کړه. ته خو که چیرې اسناد او ثبوت ولري خو ورته وړاندې کړه، ثبوت اسناد وړاندې کړه. موږ خو دا حق لرو چې تا ته ووایې چې اسناد او ثبوت راوړه، که نه بیا نو هم د افغان دولت اوسني چارواکي هم دا حق لري چې په نړیواله کچه باندې تا باندې اعتراض وکړي، او هم هغه خلک چې هلته دي چې په هغوی تهمت لګوي، که ټي ټي پي ده او که نور دي، دوی هم حق لري له خپل حیثیت دفاع وکړي او ووایي چې نه پاکستان خو هدف لري. هدف څه شی ده؟ ظلم یې کړی، زیاتی یې کړی، بېعدالتي یې کړې ده په بلوچستانو، په پښتنو، همداسې تر سیندیانو پورې، تر کشمیرانو پورې. او د موږ ولې دا مثال هم ورکړي 18 کسه پښتانه ته د مرګ په حالت کې د خپل کورنۍ غړي مرګ ویني او ته ورته ناست یې، بیا د هوا د اتمو دا او دنګ په 20مه پېړۍ کې د دومره تا وسایل نه درته د نجات ورکړی وای، تا ته پښتانه نه ښکارېږي، وګړي نه ښکارېږي. تاسو ویل چې افغانستان نیمه پیړۍ په جګړه کې او جګړه هم نورو دلته کوله. په افغانستان کې دغه بحران ته چې افغانانو تیره کړله
دغه هیوادونو څومره لاس ورکړه د دې چې واقعا دوی دغه خپل ګاونډیتوب له مخې هغه خپل مسؤلیت ادا کړي چې افغانان باید ثبات ته ولاړ سي؟ کوم هیوادونو موږ ته لاس راکړه؟ ګوره زه چې واقع درته وایم یوه هیواد موږ ته لاس نه راکړی، هر یو خپل اهداف خپل مقاصد مخته وړي دي. واقعیت یو بعضې نه کې هیوادونه لکه ترکمنستان او ازبکستان څه بېطرفي خپله غوره کړې وه. نور که تاجکستان او که پاکستان او که ایران دا واضح خبره ده، په صراحت باندې ټول په دې باندې پوهېږي چې اوس یې نشي پټولی. همیشه یې په دې نه په افغانستان کې مداخلې هم کړي، وسلې هم رالیږلې. ګورې تاسې په صراحت باندې وړه اسموني واضح توګه په ډېره بېشرمۍ سره اقرار وکړه چې موږ 3 لسیزې ترهګر د امریکا او د غرب او د اروپا په دپاره موږ روزلي حمایه کړي دي. یعنې په دې کې موږ کمیشن اخیستل، له ده نه پورته اقرار، له ده نه پورته سند په نړیواله کچه باندې بلکل بل د حقوقي لحاظه نشته. چې ته په مطلقاً اقرار کوې او وایې خپله تاییدیې پخلی کوې چې ما دا کار کړی. افغانستان او افغانان په بنمخکې او اوسني حالت کې دغه وس او تاوان نه لري چې ترهګر وروځي. افغانستان په اوسني وخت کې دغه ستراتیژي نه لري چې په خارجي هیوادو کې لاس ووهي. کې د کوم برنامه نه څه ګټه نشته، غیر تاوان ده. په اوسني حالت کې افغانستان حتی د ډېرو مختلفو مملکتونو په هکله باندې بېطرفه سیاست غوره کړی، ځکه خپل زخمونه او خپل دردونه د 50 کاله دغه ټول مصیبت راغی، طالب په غاړه وبرېده. دی اوس مجبوره ده چې هم وطن آباد کړي، یا هم خلک ورته جوړ کړي، هم د کډوالو غم وخوري، هم آبادي وکړي، هم سیستم جوړ کړي، هم اداره جوړه کړي، هم نړۍ سره لاس وپنجه سي او د امنیت د تامین او ثبات لپاره هم کار وکړي. دغه ټول راله ده ته تاوان سره د نړیوالو بودیجو مراسم په دوی باندې ولاړه ده. نو بنان دلته یو خبره وروستۍ دا ده، وروستۍ خبره بخښنه غواړم، که دا وارې پاکستان ادعا وکړله وزارت خارجه د افغانستان مسؤله مکلفه ده چې په نړیواله کچه باندې د احضار کړي، ورته وایي چې اسناد او ثبوت راوړه چې دا ډله څوک ده چې موږ یې نه پېژنو او ته یې پېژنې، له کوم ځای په تا باندې حمله کېږي او څه اهداف لري په دنیا پاکستان کې. او که بیا پلمې او بهانې کوي، هغه خلک چې په پاکستان کې دي د پاکستان ضد د خپل عدالت د حق لپاره جنګېږي، دوی هم باید خپل غږ پورته کړي او پاکستان ته چارواکو ته دې ووایي چې ته نور دا خبره مه کوه، تهمت په موږ ځکه په هغوی باندې مستقیم تهمت ده. هغوی هم بدنامېږي چې ته له بل هېواده مثلا جاسوسي کوې، د راله کې هغوی مستقل د ظلم د پاکستان په وړاندې. مارج صاحب، یو هیواد چې 50 کاله جګړه تېره کړې وي، خلکو یې سختي لیدلې وي، هغه هیواد څنګه کېدلی سي چې د یو بل هیواد دپاره بېثباتي وغواړي؟ دغسې هیوادونه څومره د ثبات په ارزښت باندې پوهېږي چې 50 کاله ناخوالې هغه هم ستاسو له قوله یا په عموم کې نظرونه دا دي چې د همدغه هیوادونو چې په موږ تورونه پورې کوي 50 کاله ټولو په ګډه سره افغانستان بې ثباته کړی و. ګورې داسې هم نه ده، هیوادونه چې مداخله کوي په بل هیواد کې د خپلو ګټو دپاره یې کوي، خپله ستراتیژي او پروګرام برنامه ورته لري. لکه 50 کاله چې ایران و، که پاکستان و، که تاجکستان و، که روس و، که امریکا و، تر چینه پورې تر نور هیوادونو د افغانستان په چارو کې مداخلې کولې. مداخله خو داسې نه چې مستقیم لښکر راوله، اوس د لښکر وخت نه ده، دوی به دلته لاسپوڅي راوستل د کېنوله. په جمهوریت کې ګوره موږ اورو دوی خپله چیغې وله چې له علما نه ټاکنې کېږي، په پارلمان کې خپله ویله واضح ویله چې فلاني له فلاني سفارت نه مکتوب راوړه ته چارواکی سي. خو دا معنی یې څه شوه، دا دوی مداخله وه، خپل نفر به راوسته خپله. مارج صاحب، د هند په اړه په تېرو 20 کلو کې نظرونه دا و چې یو شمېر څېرې دوی هم ملاتړ کوه. چې هر څه په افغانستان کې داسې مداخله نه ده کړې چې یعنې واقعیت سره کني هند موږ څه کېږي چې د افغانستان په ثباتۍ کې لاس ولوي، یا دلته بېنظمي جوړه کړي، یا یې نیابتي جنګ کړی. هندوستان همیشه دلته غیر له بازسازي او مرستو حکومت هم بل څه نه کوي، ځکه د هغوی پالیسي د وخت و زمان او تر ننه پورې دا ایجابوله که چیرې داسې پالما وویلې دغه مداخله د ګټې پر بنیاد کېږي، یعنې که د افغانستان اوسني حالات ګټه دا ایجاب کړي چې په بل هېواد کې مداخله وکړي، شاید صفا ونه کړي. ما غیر هم په صراحت باندې وایم نسبت په شرایط، اوضاع، حالات
او امکانات فعلا د افغانستان پالیسي هم دغه مداخله ونه کړي او نیابتي جګړه ونه کړي بېطرفي سیاست غوره کړي همدا یې غوره کړې ده او نارې وایي پالیسي وړاندې کوي په نړیوالو سټیج هم دا خبره کوي په دین هم دا کار کوي او هېڅ هېواد په دې کوم ثبوت ښکاره نه لري چې دوی مداخله کړي ځکه خلیزات ښه خبر کړی ده دې ته راځم هغه هېوادونه سره مارج صاحب یوه دمه لرو درنو لیدونکو بیرته راګرځو مارج صاحب دا چې افغانستان له جګړې راوتلی نن د ثبات خواته روان د دایمي ثبات خواته په داسې حال کې ولې د سیمې هېوادونه د ترهګرۍ موضوع یادوي ولې لکه څنګه چې صادق صاحب ویل دلته باید د امنیت په خاطر دلته باید دغه ورځ دلته ولمانځل سي د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې دپاره چې کله دغه ورځ لمانځل کیږي باید په افغانستان کې دغه ورځ ولمانځل سي دغسې ډېر نور مسایل دي چې هغه په دې خاطر چې دنیا ته یو ښه پیغام وړاندې سي او دلته عملا پر وړاندې مبارزه سي دلته باید ولمانځل سي ګوره افغانستان په دوی حکومت کړی همیشه په تاریخ کې ځکه دوی په افغانستان باثباته قوي نه غواړي که چېرته د باثباته قوي افغانستان راسي بیا دوی دغه مداخلې او لاسوهنې او د پروګرامونه یې مخته نه ځي ګوره زه په صراحت یوه خبره وکړم که دا ملت دا واوري سیاست برعکس ده سیاست برعکس ده کله چې ویله چې افغانستان نه ترهګر راځي بل هېواد نیابتي معامله جنگ مختبه دا برعکس ده معنی دا ده چې دا صرف منیر امریکا ته احضار سوی و دا تلنه و دا احضار سوی و پلان ورکړ سوی ده د ایران پاک لیال مرکزی اسیا پاک بار برنامه څه ده دغه پلان د عملي کولو دپاره برعکس اوس غږیږي سیاست برعکس ده ډلې تپلې دا اوس غواړي چې افغانستان ته راولي ادرس بدلوي هدف دا ده دا واضح معصوم څلور کال معصوم د افغانستان په دې پیږي چې افغانستان نه پروګرام د ترهګرو لیږل لري نه دا وس لري دا وس نه لري صفا خبره وکړم ایله دومره وس چې خپل وطن بیرته آباد کړي خپل وطن کې سوله او ترقي راولي د خپل غمونه او خپل هغه سوړې چې دي هغه ډک کړي په دې باندې ټول پوهېږي نو څنګه بیا ترهګر لیږي او اهدافو پروګرام او په دنیا په دومره ټکنالوژي او تخنیک کې دا نه ګوري چې د هند نه نیابتي ډلې جوړېږي پاکستان ته ځي دا خپله پاکستان سیاسخان تار بند کړی دا دوی ته شرم ده چې وایي 6 میلیونه موږ 6 لکه موږ پوځ لرو او ته په دغه فرضي کرښه باندې چې تا افغان تار هم بند کړه سړک دې جوړ کړه خندقونه دې جوړ کړه بیا نفر درځي او راځي او ته نه وینې چې یو فلم تر واخلې او موږ ته راوړې راویې که څه دغه خلک دي یو ادعا کول دا معنا دا ده چې دوی ادرس بدلوي دوی هدف ته دغه پروګرام دوی عملي کوي برعکس وایي یوه خبره بله خبره مثلث ته مثلث باید لاس په کار سي که چیرې آیسای او پوځیان دا کار کوي دغه درې واړه یو ځای یو عریضه په نړیوالو تورانیت وړاندې کې چې پاکستان داسې کار کوي بیا ستا د بې مدرکه دا د خلکو اعتبار و حیثیت ته تاوان رسوي موږ د خپل عادي حیثیت دپاره د اظهارو محکمې ته افغانستان واضح وایي چې نه چاته اجازه ورکو او نه هم د چا پر داخلي چارو مداخله کوو دغسې یو پیغام چې نن اسلامي امارت هم پاکستان او هم هندستان ته وړاندې کوي څنګه ده دا واضح که چې افغانستان پالیسي او سیاست باندې کې ده که چیرې یو خبره راځي چې واقعیت دا پالیسي او سیاست پرېږده که دا کار نیابتي جنگ افغانستان کاوه یا خپله خاوره د بل په وړاندې استعمالول نن به امنیت نه و تپا خبره به وکړو امنیت به نه و بیا امنیت خو نشته نو خو ډله تپله څه توپک سره راځي بیا به اوس نن سبا د هر یو په جیب کې تلویزیون ده یعنې دا خپله کامره موجوده ده خلک ګرځي او راګرځي له خارجه له بهرنه دغه لندن دغه ساکل تقریبا یو 15 کسه تراله یو هېواد د زه پیژنم چې افغانستان ته بېرته راغله چې توتو قصې کولې دي میوې کولې دي سالنګویې کولې دي درو د نورو چې کولې اوس پرون زه د خپل ملګري سره تاسو ټول په داوود میرکای مې نړیوال همزولی کلیوال ده د میدان یې ماته کامره ورته لګولي او راپور راکوسې د من کلي نه چې حالات څنګه وو خلک روان آیا دا خلک نشي کولی چې وویني دا ترهګر چېرته دي
دا نه ویني چې دغه فعالیتونه چېرته کېږي. دا خلک ټول ړانده دي، د سګرټیا ټول سترګې پټوي. د مخالفت په وخت کې خو افغانان ټول راځي دي، نیوکه او اعتراض ټول کوي. نو بنا دا چېرته د افغانستان په کومه خاوره باندې په کوم ځای کې د خپار ولایت خلک ګرځي او راګرځي، میلې دي، ټکرې دي، کار ده، کروندې دي، بزګري ده، لیدل دي. نو بنا دغه ما وویل چې پلان لري، پلان برنامه ادرس پر دی ادرس خلک متوجه کوي چې افغانستان کې دراله کې دی دې ته باید دولت ملت هوښیار اوسي. ډیره مننه کوم مارد صاحب. مارد صاحب ګډه مبارزه که چیرته نړیوال د ترهګرۍ پر وړاندې کیږي په کم ډول او څنګه ترسره کیږي؟ نه نړیوال دا کار نه کوي. نړیوالو دا ترهګر جوړ کړي دي، په ډېر لوی لوی مصرفوي جوړ کړي دي، په ډېر لوی لوی امکاناتو د خپلو ګټو اهدافو دپاره. بیا څنګه د مبارزې مسله یادېږي چې ترهګرۍ نه کله ګواښ وړاندې کیږي، کله هم د مبارزې مسله مخکې کیږي؟ دا خو د دنیا اصول دي، دوی خپله جوړ کړي، په خپل لاس باندې جوړ کړي. دا ملګرو ملتونو سازمان که کنوانسیون دي، که لامې دي، دوی بودیجه ورکوي، دوی جوړوي. د بودیجه کې ظاهراً همدا خبرې دي، په باطن کې بیا نور خپل اهداف پر مقاصد د همدوی په لاس مخې ته دی. ولې دا دنیا په بل مخ کېږي، په غزا کې وګورئ، په نورو کې وګورئ. امنیت شورا کومه غونډه وکړله چې دا کومه قطعنامه یې خپره کړله چې څه وکړي. مګر که چېرې بیا دوی ګټې ایجابوي، بیا هغه د قطعنامه هم شته، اصول هم شته، هر څه شته، بېرته لاس باندې شیان خپل کوي. 15 دایمي غړي دي، هر څه چې غواړي هم دا کار دوی کوي. مثلا د ایران څخه راغله، خپل اهداف ته چې ورسېدله، په ایران کې یې ویره ورباندې کړو، عینې کوه، بیا ټیم 250 پرې راپورته کړه، هغه یې کېناوه، سیده زه کېنم دې غاړه وټږدم. دغه دنیا سیاستونه ترهګر داعش شاز وکړي. پوتین له ننه 14 کاله مخکې 18 کاله مخکې واضح دا خبره وکړه چې دا په سوریه کې د ولې جوړ کړي اهداف څه دي. مارد صاحب دلته د افغانستان په تړاو باید د سیمې او نړۍ هېوادونه کم ډول سیاست ولري؟ ګوره دوی خپل سیاست د خپلو ګټو پر بنیاد لري. د هر یوه ګټه چې دغه ثبات هم د دوی ګټه وغواړي، په افغانستان کې هر څه دوی کولی شي. دلته افغانانو ته پکار ده، دولت ته پکار ده، ملت ته پکار ده چې باید څه وکړي. نور خپلې موخې مخې ته بیایي، خپلې ګټې مخې ته بیایي. موږ باید دغه غلطي نور ونه کړو چې نورو ته وګورو چې نور څه نقصې موږ ته راوړي. خپل حاکمیت، خپل قدرت، خپل فیصلې، خپل هر څه، خپل د جرګې سیستم، بیا نړیوال موږ باندې دا کارونه تیره میره نشي کولی. دلته چې اتفاق وي، وحدت وي، یو نظر، یو فکر وي. ترهګر چې دي او دا ډلې چې دا دوی خپله جوړوي، یو امریکایي چې لږ زره ټیله کړي، دا ترهګري عمل ده. که هغه راځي دغه ټوله دنیا په بل مخ کې د حقوق بشر ده، څه ورته وایي؟ دغه سیستم روان ده، هر څوک د خپلو ګټو خپل حالت ته ګوري. هر هېواد چې په افغانستان پاک را باندې غلطه خبر کوي، عزت او ابرو او اعتبار ته او افتخار ته، دغه په وړاندې همدغه اصول چې دوی جوړ کړي همدا باید استعمال کړو او خپل غږ پورته کړو. مارد صاحب وخت پای ته رسیږي، څه باید وسي؟ ترهګرۍ پر وړاندې افغانان له ګاونډي او سیمې هېوادونو څخه څه غواړي؟ بالکل افغانستان د بس نور دغه مداخلې چې نور هېوادونه کوي د مخنیوی کړی ده او د مخنیوي ته ادامه ورکوي. دا یو مسله. بل هر هېواد چې د غږ کوي د ترهګرو، دنه باید کره شواهد ثبوت په نړیوالو اصولو پر بنیاد ترې وغواړي. که چېرې وړاندې کړي، لاړ دې سیمو سره سیمه دې وګوري او د دې د محوه کې اقدام وکړي. او که چېرې نه وي، ناحقه ادعا کوي، خپله دا برنامه لري، پرېږده لکه پاکستان په هند باندې، په افغانستان او په خپل ازادي خواره باندې تهمت لګوي. مارد صاحب موږ د هند تضمین نه ورکوو، هند پوهېږي، پاکستان پوهېږي، موږ په چارو کې باید څوک مداخله ونه کړي. بالکل یې ونه کړي. هند خپل نه، دا دلته تفاهمات شته، د حقوقو بیانولو خصوصي له مخې نه شته د هېوادو منځ کې. چې مثلا تفاهم کېږي چې یو نفر، یو بحران، یو حالت، یو ضرر دوه هېوادو ته راځي، دوه هېوادونه تفاهم سره کوي. اوس د هندو د پاکستان جنجال باید خپله دوی په منځ کې حل شي که په افغانستان ته راوړي؟ نه نه نه، هغه خو خپله دی، هغه زه نه یادوم. دغه ادعا چې کوي، نوم اخیستل کېږي چې د هند د افغانستان خاوره استعمالوي. دا تهمت هم په هند اوس هم په افغانستان. او څوک یې کوي، د هند هلته وایي چې
د پاکستان ضد عملیات کیږي یعنی هغه آزادي خوان که بلوچان د هدف دا ده یا ټي ټي پي ده دې خلک باید غږ پورته کړي مننه کوم هند او افغانستان باید اتجاه جوړ کړي ځکه نوم دوی اخلي مستحکمه دا خبره ډېره مننه کوم او د خلیلزاد خبره باید تایید شي چې دغه هیواد ترهګر جوړ کړي جوړی یې آسموني خپل اقرار کړی دا خلک سره باید نړیوال هغه کړنه چې تحریمونه جوړیږي کوم ده صادق صاحب او درنو لیدونکو له تاسو ټولو مننه کوم ځانګړی بحث پر همدې ځای پای ته رسیږي خوشحاله شبې د خدای په امان